امریکا له افغانانو سره غټ خیانت وکړ. د کابل له نیول کېدو وروسته هغه الوتکې چې ازبکستان او تاجکستان ته تللې وې، امریکا یې په اړه تازه پرېکړه کړې ده. دا چې امریکا څه ویلي دي او کومې څرګندونې کړي دي، دا مهم معلومات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. وروسته له هغې چې کله طالبانو کابل ونیو، د افغانستان یو شمېر الوتکې او پیلوټان تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو. تازه د کانګریس غړو له افغانستانه وړل شوې الوتکې وایي د امریکا دي او افغانستان پورې اړه نه لري. د امریکا د کانګریس یو غړي ویلي چې تاجکستان ته تښتېدلي افغان پیلوټان باید ژر تر ژره له دغه هیواده وویستل شي. نوموړي دغه راز ویلي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوې پوځي الوتکې او چورلکې دې بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي، ځکه چې د ده په وینا یادې الوتکې افغان پوځ ته ورکړل شوې وې او کله چې افغان پوځ وپاشل شو نو باید بیرته امریکا ته یوړل شي. هغه زیاته کړې چې یادې الوتکې او چورلکې دې د امریکا دي او په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. دا یادونې وړ دی چې پر کابل د افغانستان د اسلامي امارت تر ولکې مخکې د افغانستان د هوایي ځواک ځینې پرسونل په لسګونه پوځي چورلکې او الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته اړولي دي او تر اوسه جوته نه ده چې دا الوتکې به څنګه کیږي. او په یو بل مهم خبر کې به واورئ چې د چین مرستندویه توکي کابل ته ورسېدل. له افغانستان سره د چین مرستندویه توکو یوه جوبه تیر ماښام کابل ته ورسېده. د چین د دولتي شورا غړي او بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د روانې میاشتې په 8مه نیټه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو ویډیويي غونډې ته په وینا کې ویلي چې ګاونډي باید له یو بل سره مرسته وکړي او چین به له افغانستان سره د 200 میلیونو یونو کابو 11 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو، د سړې هوا ضد توکو، د کرونا ضد واکسین او درملو مرسته وکړي او وروسته به تر خپلې وسې پورې نور زیات کومکونه هم وکړي. درنو لیدونکو، د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. له ملتیا مو مننه.